تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د جګړې وروستی حال. افغان ځواکونو څومره پاکستاني پوځیان هلاک کړي دي، سیمه کې اوس وضعیت څنګه دی، د ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په تورخم کې د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په پرون ماښامنۍ جګړه کې یو افغان سرتیری شهید شوی او 3 ټپیان شوي دي، خو مقابل لوري ته هم درنه مرګ ژوبله ور اوښتې ده. له افغان ځواکونو سره په جګړه کې پاکستاني پوځیان هلاک شوي او ګڼ نور سخت ټپیان شوي هم دي. ځینو سرچینو د پاکستان هلاک شوي پوځیانو شمیر نه ښودلی او ګڼو پوځیانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا هم کړې ده. پاکستاني پوځیانو پرون ماښام د مومندري ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې له افغان ځواکونو سره جګړه پیل کړه او په تورخم کې د افغان ځواکونو پر کمیسارۍ هم بریدونه وکړل چې د افغان زړورو ځواکونو له کلک مقاومت سره مخ شول او جګړې د څو ساعتونو لپاره دوام درلود چې پاکستاني پوځیانو ته ښه سخت تلفات ور واوښتل. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وایي غني او عبدالله دې په خپلو منځونو کې له اختلافاتو تیر شي او سرحداتو کې د امنیت مدیریت ته پام وکړي. د ننګرهار د خلکو استازی او د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف شپون له حکومته غواړي چې په ډیورن کرښه دې سرحدي ځواکونه تقویه کړي او پوره تجهیزات دې ورته ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.